راته وایې چې د فیصل اتې دپاره پسې نه اغوندې ته زما لور ته پېغورونه مه کوې سندان څه وشول؟ نه پوهېږم مورې نه پوهېږم په دې څه وشوه. ګوره دا نه دوی ښځې کې د دوی ښځو دی ده دا د پاپړو زمانه ده. محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله محمد. ای سړیه په تا څه وشوه؟ څه خوښه دې څه لیونه چې ورنه ډارېږي؟ ځه ورشه چرګه راوړه. دغه د لاړو په دواړو سترګو غم. مستقیم خاورې دې په مستقیم شه. ځه چرګه راوړه. مورې زه سنګدان غوندې سړي باندې برېک هم نه نیسم. آفرین لورې دغسې دلاوره اوسه پر بنې منې رای مه وه. موټه راځه چې کوټې ته لاړ شو. ملا صاحب دا د خوشحالۍ کار دی باید مونږ تاسو ټول په خوشحالۍ کې تادي وکړو. د قطب خان لور چې ده بغجماله مونږ سندان صاحب ته د اسلام په شرع ورکړله د هغې په خوشحالۍ کې باید تاسو دعاګانې وکړئ. ملا صاحب ما ته ګوره ما ته زیلي ګله لږ ساله خوره ما خو تا ته ویلې وه چې خپله لور بغجماله سندان ته ورکوم خو په یو شرط. خبره سپینه کوه په کوم شرط؟ خو سره ستا هر شرط ماته قبول دی هغه هم مستقیم مستقیم دا دی ملا صاحب ته په خپله وګوره دا شرطونه. مورې وهورې دا چېرته ورکوې جنۍ؟ وا وروره دلته په کوټه کې یم راشه. سلام علیکم. سلام علیکم وروره څنګه یې؟ ته دلته ناسته یې د سندان بالښتونه ګنډې او هغه در باندې بن راولي بن ښه شابسې. ما باندې بله راوړې دا ته څه چټیات وایي وروره؟ او چټیات نه وایم دا حقیقت دی. زه یې د باغه هم راوشړلم او ځان ته یې نوی مزدور ونیو ښه شابسې. او ښه خو ته هغه اوس ما په قرضو کې هم نه حسابوي. هغه د صاحب شاه په نوم نوی مزدور ځان ته راوسته ښه شابسې. خو ته څه خبر شو چې هغه بل واده کوي؟ زه په کلي کې خبر شوم د کلي ملا صاحب ځان سره د قطب خان کور ته بیولی و. زما پان چې د قطب خان لور غواړي هی شابسې. مرګ شابسې چې د قطب خان لور ښه یا بغجماله ښځو نومونه مې ذهن کې نه پاتې کېږي هی شابسې. مرګ شابسې چې سبایي ځکه چې دا سنګدان په خپل ځان باندې عطرونه وشیندله او نوی لونګۍ په سر کړه. خورې لکه چې ژوند دې تباه شو. یا څه مه وایه وروره چې زړه مې اور اخلي. سنګدان اوس د مرغلرې په قدر پوه شي. هغه بغجماله ساده کږه سنګدان لاړه غرق شوه. شکر خدایه همدغه ورځ مې ورته غوفته په ما یې کبر کول. ته بغجماله پېژنې؟ ولې نه پېژنم ښه پېژنم د قطب خان لور کومه سنګدان ته همدغه بغجماله ورته بلا مې جوړ نه که زما نوم مرغلرې نه یي. خورې ته راکړه هغه د سندان خاري ټوپک چې یو څو هوایي ډزې وکړم هی شابسې. خاري نه ښکاري ته دا راته ووایه د سنګدان دوهم واده کې ته هوایي ډزې کوې که څنګه؟ نه خورې دومره هم بې غیرته نه یم. په هوایي ډزو باندې سندان ته خپله بدماشي ښیم هی شابسې. ته مې غمه نه خورې زه ژوندی یم. سندان به چېرته تللی؟ وروره سندان کاکا او مزدوري د قطب خان کره تللي دي. دا باغ یې څنګه بند کړی ده باید یو کول دلته. ته خبر نه نن د سندان کاکا کوژده ده کوژده مونږ هم غواړو چې لږ پکې تاو شو. د سندان کوژده
معلوم سندان ته ورکړه باغ ستا شو ملا صاحب زه باغ غواړم باغ ستا شو راکه ملا صاحب چې خو سر ته مې شل ګوتې ولګوم دا څه خبره ده او ملا صاحبو دغه خبره نه ده ما ته ګوره ما ته ما دا به هم شهیدان یو چې د قطب خان خپله لور زندان ته یعنې بغجماله د اسلام په شرع ورکړله او دغه ده ګوته مې ورته ولګوله مبارک دي باغ یې تا شو دغه ده ته م ګوته ولګوه ته مې ورته ګوته ولګوه صحیح شو سندانه دغه باغ د تا ده که د بل چا او ملا صاحب باغ خود زما ده هغه هم مستقیم یاره زه خو وایم که نه ګوره ما ته ګوره زه خو وایم چې مبارک دي قدرمانه مبارک دي ټولو ته دې مبارک شیرینۍ به شي کوي راځئ شي ټولو ته شیرینۍ ورکړئ ورونو واخلئ ما ته ګوره ما ته وخورئ یو دعا به وکړو یو دعا به وکړو لږ صبر چې دغه شیرینیګانې ویشي شي ملا صاحب زه خو وایم چې د خیر د برکت یو دعا وکړه چې دا واده سندان ته بختور شي امین باغ د خدای دې ته بختور کړي امین دا څه کیسه روانه ده څه کیسه روانه ده خو دویمه هغې نه زه پیدا کړه ښه شاباسي دا پلار مې دا څومره پیسې له کومه کړې سندان ما ته ګوره ما ته زه خو وایم چې ورځه کور کې به درته ناوې منتظرې ورځه ما ته ګوره ما ته هله ورځه ولکه سړي ګله وا زما خبرې د زوره خدای که زه اوس زما هغه مستقیم ای سندانه ما ته ګوره ما ته غرق شي لیونی شي سپېره شي په شرمودو وشرمودو دا خلک به څه وي ما ته ګوره ما ته ورځه که نه نور بیا دې کار خرابېږي ورځه ته وګوره استاد لا ته په دې غم سندانه کور ته دننه شه که نه نمازونه د باد کو څنګه شاباسي ما ته ګوره ورکه یو تړنګ ورکه یو تړنګ سندانه ورغلې اوس درته خوښ وي مزې کوه چې کله دې وخت راغلو د بو ما ته ګوره ما ته سرندې به مې کړې زیلي ګله آخر هم د باغ مالک شوم دا به منې ګوره ما ته ګوره ما ته قطب خان کاکا خوند خو به هله وکړي چې د خره چیښتن سندان د سره د کوتکه ودرېږي ما ته ګوره ما ته په مطلب پوه نه شوم ستا خبره ستا مطلب څه دی خبره مې دا کوله قطب خان کاکا ما ته ګوره ما ته مقصد مې دا دی چې ته خو ښه پوهېږې چې د دې باغ اصلي مالک چې دی بل څوک دی نه سندان ما ته ګوره ما ته زیلي ګله قربان ته په واک کې که نه دا باغ د سندان نه و
کتابخانه که ماته ګوره ماته زه ډېر ضرور کار لرم دا ډېرې خبرې دي او دا ځای د ډېرو خبرو کولو نه دی بیا به زه تا سره خبرې کوم ماته ګوره ماته لاړم لاړم خبره واوره تا ته وایم زلي ګله خبره واوره دا سړی څنګه ګډ وډه خبره وکړه په دې مطلب باندې زه پوه نه شوم هو سړیه رښتیا راته ووایه زه درته ګرانه یم که مرغرره ای د ملغلرې نوم راته ماخله ګلان دی په مخه ته خو ته یې هغه هم مستقیم و سړیه ټول ویښتان دې سپین شوي وایي دغلته خو بدبخته یم که نه دومره پکې سپین نشته ده خو ته یو دانه هم دوه ښکاري هغه هم مستقیم ای غر دې کړمه یو درته دوه ښکاري سر دې راته ګنجی کړ داسې شی شو وایي زه په غم واوښتمه ای پرون دې واده وشو نن سامان د خپل دې کړه دومره اسانه خبره ده نه یې خورم سپین ویښتان یې وباسم ای زم د چا نه کمه نه یم زم تور ویښتان مې ورنه باسم وای ملغلرې ګزاره کوه که نه مړ دې کړم هغه هم مستقیم هی ما ته ازماره یې خوب دې کړم ولې کږې ته نه وایي چې خوب دې کړم بدماشي دې کمه که که نه نو که نه نو څه که نه نو الو طوفان صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام رئیس صاحب امر وکړئ د هنر او ادبیاتو د ادارې مې درته زنګ وهلی طوفان صاحب ستا هغه یو تابلو مې نړیوالې جایزې ته کاندیده کړې مننه کوم رئیس صاحب ستاسو شفقت ستاسو مهرباني ده رئیس صاحب امر وکړئ موږ خوشحاله چې ستاسو په شان تکړه انځورګر لرو په تمه اوسه یوه ورځ به د خوښۍ خبر واورئ بیا هم مننه ستاسو کور ودان ګوره څندانه خو څوک ورکه چې لمده شي عجیبه خبره کې څوک ورکوم نو دغه ټول رقم څوک ورکوم هغه هم مستقیم خاورې مستقیم بدماشي دې بنده که ټول مخ دې په وړو ککړ کو ګورې یو خبره درته وکړم زه ټوک حوصله نه لرم دا پوهېږه ژر که دا ټوکې نه دي ټول بدماشي ده بدماشي بشري حقونو کمیشن وویل چې حقوق ټول مساوي دي دا جاډوګانې پکې د کوفانه راغلي هغه هم مستقیم سنګدانه کله کله دا لور مې مارکیټ ته وره چې خفه نه شي زړوره شي عجیبه خبره کوي او بله ورځ مې ونیوله زه هم یو دوکاندار ته دوته معلومېدل پخوا مې اړولی و هغه هم مستقیم خو مېرمنه دې ده که نه خو ډاکټر ته یې څه دوا ورته واخله ښه شي که نه نو زه ډاکټر ته بوځم تاسو به بوتلې وله که نه تاسو خو لور ده باغ پېښه اخیستلی شئ او ډاکټر ته یې نه شئ بوتلی هغه هم مستقیم چلشه بله خبره ونه کړئ دا زما مور ده ساخوا دې خو ښځه خو نه ده دا دوه ښځې څوک دی چې راغلی کومه دي دوه دانې یوه ښځه ده خو دا د دوه ښکاري هغه هم مستقیم او دا خو زما خواږه ده د لوښي مینځه ګورې او د کتابخان لور ناسته د خپل مېړه سره چای څښي خواږه جانې قربان راشه یو پیاله چای وڅښه هغه هم مستقیم راشه خواږه جانې قربان دلته کښېنه دا غم د کوم دا ما چای واخله دا چای خو ته وڅښه زارو مارګې که خدای دې ته دا خدم بجنسه قواره شي ته د کتابخان د لور سره مزې کوې او زما لور لوښې مینځي راشه لورې مه مینځه لوښې د سردار لورې وچاته شه لوښې ومینځه وچاته شه لور به یې ژوندۍ زما په لور باندې به لاس کولی نه شي خبره اوسې دا کیچن لکې چې شي ده وسېږه لوښې ومینځه دا یې مې مینځي هر زما لور ضمانت کړې ده هغه هم مستقیم ستا لور همدا لوښو دپاره نه ستا کیچه لور وګوره لکه لرګی غوندې وچه کلکه زما لور ګوره سرداره ښایسته غلې لور بس خپله شي چې خلاصه دې به لاس وراوځي خدای چې د وریښتو څه کومه
هم دې په ځای سم جنګ مه کوئ خیر ده کینې جنګ مه کوئ کینې جنګ مه کوئ خدای دې په ښځه بخته کړي تا نو څه کول چې دوه ښځې کولی شي ساتلی دې دا رقم دې زندګي ده په داسې ژوند باندې ته تېروي رښتیا وایي خدای دې خوار کړه یوه ښځه داسې ګلموره ښایسته لور مې در کړې ده څه جابه چې داسې قیچکه دې واخیسته خدای دې خوار کړه خوله دې په ځای وکړه خوله دې په ځای وکړه لور دې به قیچکه به نه وایي تا نه ډارېږمه څه خو یو غږ درته پرېنهدم جنګ مه کوئ که نه دومره خواږه مستقیم لوښي زه مینځم جایزه جاړو کومه کالي زه مینځم نور څه شی وکړم زه خبر یم چې دوه مېرمنې دې سم یو کار ټینګه ښه شو حال دې د دې بدتر شي هو سړیه پاکي ومینځه چې غوړ دي دا د مینځم یې که نه څه چغې وایي دا دوه ودونه نه شول سم یو کار ټینګه رقم شو باغ لاړم عزت هغه هم مستقیم غلی شه جشه جلا دې بنده کړه سر لري مغز نه لري جشه یو ښه پسه راوړه اختر را روان دي زما لور دپاره یې راوړه دلته قرباني کړه جشه پسه خو راوړې خو هر زما د لور ملغلرې ده چې دا خو مشره ده غلی هغه زما د لور دی چې اول اختر یې خاوند کور کې ده کېنه په دا چپکه لور دې دونه مه نازېږه وایي ما منئ یو ما ځان ته قرباني کوي یو به پسه راوړو چې دې غم نه خلاص شم هغه هم مستقیم ما خو دا نه وغوښتي چې دوه ودونه وکړم او هره خبره کې لانجه وجنجال دا یو کار دې درغم ما خپله په دې طریقه هغه هم مستقیم دا د لاړو هسې باندې مه کوه یو غټ غویه راوړه چې زموږ هم پکې برخه شي هو غټ غویه دې راوړه چې زموږ هم پکې برخه شي چېرته روانې دا پسه نه کوم وبخه پسه کاکا ویې پسه کاکا پسه کاکا خبره دا ده دا مې منډۍ کې واغسه کوي تا په کار شته دی درکړم انسان ته پسې معلومېږي لکه زما پسې چې ګزاره وکړه لکه دا غیر باندې نه بند تاسو به په کار شروع کړې ده والله نصیب چې دام څه وکړه د خدای ظالمانو اسواتو وبایواتو وسواتو سندانه چټیات نو آیا څنګه دا دعا ده ګوره ما درته ونه ویلې چې په سر یې ضربه خوړلې په سر یې ضربه ما ته ګوره ما ته وکړو ته پانګه ولې نه پوهېږې په تاسو کې چې هغه اعصاب یې خراب دي کوم یو دی صاحب زما اعصاب خراب دی سرباز وروره واوره ولېږي